دغه میاشت ډیره د فضیلت او د برکت میاشتو چې کیما نور میش اعمال کی فرایض کی واجبات کی داسې سنت کی یا نور نیک اعمال کی یغه سره میشتو ست په چار دو چې په دغه میاشت کې میش ځنه داسې اعمال وکي چې هغه میش په تیر رمضان مبارک کې نه وی کړی دغه سره اول عمل ده چې میشتو په دغه میاشت کې سورتین زده کی یو دی کی سوره یاسین یو دی کی سوره ملک یو دی کی سوره رحمان سوره الواقعه دا سورتین میشتو زبانی یو دی کی ځکه چې دا میاشت د عبادت او د میاشتو په دا میاشت کې میشتو سره عبادت وکي نیک اعمال وکي ثواب وګټي دا میاشت فضولیات او د وهولیات میاشت نه دو په دا کوم میشتو نیک اعمال کی او داسې چې داسې میش په دا کې رژون سي تراویح وکي شل رکعاته او داسې نور نیک اعمال وکي تلاوتونه پکې زیاته کی او داسې اعمال چې هغه میش په تیر نور میاشت کې نه وی کړی مثلا داسته چې د یو یتیم ژوندکی کفالت وکي د یو یتیم ژوندکی په سر لوس کړي د یغ د خوراکي تنظیم وکي د یغ د کور د سہولیات تنظیم وکي او داسې د رهن سن تنظیمات وکي د یغ خیال ساتي داسې په دغه میاشت کې دینی مدارس کې طالبون دي دغه د کفالت اهتمام وکي د یو ژوندکی خرڅه په خپل ځون باندې وخلي د لاس ورکې د شل ورکې خرڅه په خپل ځون باندې وخلي د استونه د یغه ورکې ډیټا غوړي چې کیمو هغه ورکې دي چې یغه تازه خرڅه ورکو یغه سره رابطه کوي د یغه د ریزلټ پښتنه کوي د امتحان پښتنه کوي نو کله تو خپل بچون نوي چې کیما خرڅه ته په دغه ورکې باندې کې الله تعالی او ته دغه ډبل اجر درکوي دمره مشقت سره چکو په دا باندې الله تعالی ویل اجر نه درکوي نه د خپل ورکې د مدرسې د ورکې دغه د کفالت اهتمام کوي نه کې خلک په صحبت کې شنه دي نه کې اعمال خلک په مجالس کې شنه د غلطه چاره نه زون سوتي او داسې په یوځي کې د یبي ضرورت وي په یوځي کې د بل شي ضرورت وي خلک د یغه د سہولیت کوشش کوي یبه ورته مهیا کوي دا داسې چاره دي چې دغه طرف ته د خلک ذهن بالکل نه شي نو کچېره میشتو دا عمل وکي به الله تعالی میشتو ټول ته په دا باندې ډیر زیات اجر نصیب کوي